د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر سکاټ میلر د بین الافغاني مذاکراتو اړوند د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو سره خبرې کړي چې د یو شمېر افغانانو غبرګونونه یې راپارولي. د پاکستان پوځ وایي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او بهرنیو ځواکونو مشر سکاټ میلر د پاکستان د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه او د استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال فیض حمید سره په لیدنه کې د افغانستان د سولې پروسې او امنیت په اړه یې ورسره خبرې اترې کړې دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په چارو کې د زلمی خلیلزاد او پاکستاني چارواکو په دومره سپین سترګۍ مداخله د ټولو نړیوالو اصولو او کنوانسیونونو خلاف عمل ګڼي او وایي پاکستان لا هم د افغان سولې پروسه کې ریښتینی نه دی. دوی وایي که د افغانستان په اړه هره غونډه او ناسته کېږي باید د افغانستان استازي پکې وي او د خلیلزاد په ګډون هیڅوک حق نه لري چې د افغان حکومت او یا هم افغانانو استازیتوب وکړي. د افغانستان په رابطه باندې که چیرې دا مذاکرات کوي باید افغانستان حکومت او دولت په جریان کې وچی به وروسته د هغې نه د نورو هیوادونو سره کار معامله کوي یا پریکړه کوي به وروسته د حق لري او بدون د دې نه چې افغانستان دولت په جریان کې وي د دوی هیڅ پریکړه د افغانستان د دولت لپاره زما په فکر زما په عقیده باندې د منلو وړ باید نه وي. د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د افغانستان سولې په برخه کې د زلمی خلیلزاد سفرونه له کابل څخه زیات اسلام آباد ته وي او هلته پاکستاني پوځي او استخباراتي چارواکو ته د دوی د ګټو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. په داخل او خارج کې که ناستې کوي دا باید ټول د افغان ولس سره دغه موضوعات شریک شي، د افغان ولس د مشرتابه سره شریک شي تر څو موږ په دې باندې باوري شو چې په افغانستان کې د دغه روانه کومه سوله چې دا د باعزته باامنه باثباته د دواړو جانبیانو په توافق او د دواړو جانبیانو په رضایت باندې د غیر د دینه که هر څوک په دې کې هلې ځلې کوي او ځانګړي ناستې کوي او محتویات نه رسوا کېږي نو دا د دې ولس لپاره چې د خیر خبره نه. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي زلمی خلیلزاد د 5م ځل لپاره پاکستان ته تللی په داسې حال کې چې په دې اساس وخت کې افغانستان ته هیڅ سفر نه کوي. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د خلیلزاد او پاکستان پر رول باید هیڅ وخت باور ونه شي. د خلیلزاد سفر په داسې وخت پاکستان ته شوی چې بین الافغاني مذاکراتو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو هیئتونه په 10 ورځني رخصتیو تللي دي.